هغه میندې چې وروسته له زیږون څخه یعنې په تعینو کې شوده لري خو تعین یې دردناکه وي د هغې درملنه د اکوپنکچر په ذریعه باندې کوو. یوه نقطه چې کومه ده د دواړو تعینو ترمنځ په دې منځني خط باندې چې دی په مخکني منځني خط باندې چې دی ځای لري. لپاره بله نقطه چې ده هغه د معدې 18مه نقطه ده کومه چې د دې د بدن د منځني خط څخه 4 کن بهر 15مې پختې د جګوالي برابر چې هغه دا نقطه ده دلته ځای لري. 22مه نقطه ده کومه چې د اپیکس اوريکولا یا د غوږ د پوڅخیو برابر په دې د سر په منځني خط باندې چې دی ځای لري. زړه د پردې 6مه نقطه ده کومه چې د دې مړوند د پوستکي د قات څخه 2 کن پورته مسکولوس فلیکزو کارپی راډیالیس او پالماروس لانګوس لیګامنټ ترمنځ چې دی ځای لري. بله نقطه چې کومه ده هغه د تریخي 24مه نقطه ده کومه چې د دې فیبولا هډوکي د سر په ښکتنۍ برخه کې چې کوم دی ځای لري. بله نقطه د توري 6مه نقطه ده کومه چې د دې داخلي خنګري څخه 3 کن پروکسیمال یعنې پورته د دې ټیبیا د هډوکي د څنډې په شا کې چې دی قرار او ځای لري. بله د تریخي 40مه نقطه ده کومه چې د 4 او 5 میتاتارسال هډوکي په پروکسیمال یعنې نږدې زاویه کې د ډیجیټورم لانګوس لیګامنټ په بهر کې چې دی ځای لري. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا